د عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی دی. اوچت ورځ ده، دین به پوره شوی. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته، وی دا کم آیت چې په تاسو نازل شوی دی که دا چې ته په موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، نو موږ به دغه ورځې نه اختر جوړ کړی. هغه ورته دا کم آیت دی؟ نه دا آیت ورته د یهودي واورو، دا آیت چې دی دا د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالی په سورة المائده کې وایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. الله وی نن ما په تاسو باندې د خپل نعمت پوره کو، دین مې پوره کو، او زه په دې راضي یم چې د اسلام ستاسو دین. دا عظیم آیت او دا اوچت آیت دا به کوم ځای کې نازل شوی؟ دا د عرفات په موقع. عمر بن خطاب رضی الله عنه سوي قد عرفنا ذلك اليوم، موږ ته ورځ معلوم ده، موږ ته ځای معلوم دی الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. په کوم ځای کې چې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه، رسول الله په عرفات کې ولاړ ورځ د سوا د جمعې ورځ وه. د عرفات ورځ دغه ورځ ده. عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر جفت او طاق. عبد الله بن عباس رضی الله عنه شفع چې دی دا کوم چې جفت دی دا یوم الاضحى. یوم الاضحى د اختر د ورځ لسمه ورځ ده کنه، دا جفت شو. او وتر چې دا کوم دی یوم عرفه، دا نهم تاریخ دی. او دغه امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي. الله سبحانه وتعالی په دې مبارکه ورځ باندې قسم خوړلی. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادولی کېږي دومره په بله ورځ نه آزادولی کېږي. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشة رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. داسې ورځ بله نشته چې الله به دومره انسانان د اور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الله دې دنیا د اسمان ته راکوزي په دغه ورځ. د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالی د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه، به د ملائکه مخکې د هغوی تذکره کوي فیقول ما اراد هؤلاء، اجل دوی څه غواړي راغلي. یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته، الله سبحانه وتعالی په دغه ورځ ملائکو په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والو، به ملائکو ته وایي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا، وګوره زما دې بندګانو ته خړ پړ راغلي دي ما ته ولاړ دي. عرفات په ورځ حاجیان په ډېر سخته کې په دغه په حج کې دغه ورځ سخته انسان تږی وي وږی وي زیر نه نو خړ پړ ولاړ دي. دغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی پکې انسان د اور نه آزادوي. عرفات ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ چې روژه ونیوه د 2 کالو ګناهونه د الله سبحانه وتعالی بخي. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه، عرفات د ورځې روژه نیوه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. زه د الله نه د امید ساتم چې د عرفات روژه چې د تیر شوي کال ګناهونه دي د لاسه بخلی کېږي او د روان کال ګناهونه بخلی. د یوې روژې د لاسه 2 کالو ګناهونه د الله سبحانه وتعالی بخي. خو دا روژه د حاجي دپاره نه ده، د غیر حاجي دپاره. حاجي چې په حج کې هغه به د روژه دا به هغه نه نیسي. د روژه او خلکو دپاره چې کوم حج له نه دي تللي ما تاسو ته نصیحت دی چې دا روژه تاسو نه ګوره پاتې نه شي، او که دا تاسو نه پاتې شوه نه زمم چې دا به ډېر بدبخته انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي او الله به د 2 کالو ګناهونه بخي او د دا روژه مو ونه نیسي. په دغه ورځ بیا دا کار کوه چې ځان سره روژهماتي له نور کسان وبوځه، لکه تا مثال کې 10 کسان بوت لکه ته چې 10 روژې نه وي څومره غټ ثواب دی. 15 دې بوتلو 2 دې بوتلو 3 دې بوتلو څومره چې کسان تا سره بوځ ځان سره بوځي دومره به ثواب ته ډېر ملاوي. عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړی وایي الحج عرفه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج کې خو غټه ورځ د عرفات ته ورځ ده، دا غټه ورځ ده. په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، غوره الدعاء اخو د عرفات د ورځې له دعا. دومره اوچته ورځ را روانه ده
چې کله موږ سوچ وکړو چې الله سبحانه وتعالی خلق غوښتلي دي خپل کور ته او هغو په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیه وي. نن سحر ما حالات کتو یو ویډیو مې کته التلبیه روانه په اوچت اواز باندې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك یا دا بل تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو زما خپل ځاني دغه خلکو ته ډېر سخت پسخېږي د څومره اوچت انسانان دي څومره اوچت انسانان دي کوم چې حج لتلي دي والله ته حج نصیب کړی لأنهم ضيوف الرحمن لأنهم وفد الرحمن حدیث کې راځي. الله اکبر دا الله مېلمانه تلي به الله به تلي دا به الله به تلي. وینو سړی خپل کور پرېږدي او بچي پرېښودي دي او تللی دی څومره به ستړی کېږي او څومره به وږی کېږي او تږی او کېدای شي مړ شي ډېره جین مړ شي کېدای شي څه شي مړ شي چې هر څه ته یې غاړه ایښودې ده ولې د الله سبحانه وتعالی رضا دپاره تللی. کله چې انسان دې خبرو ته سوچ وکړي نو د هغه د زړه ته به چې دغه ټک کوي چوي چې زه ولې په هغه ځای کې نه یم ولاړ. امام ابن رجب رحمه الله په خپل یو کتاب کې دا اشعار را نقل کړي تاسو ته بیانومه د فایدې دپاره د دې سره دا زړه لږ ټکور شي. هغه څه وایي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرېدی طاقت یې نشته تللی نه دی نو د الله د حدودو سره دې ودرېږي. خبره ختمه شوې خو نه څه مطلب دی چې ته عرفات ته لاړ نه دی ته ازاد نه عرفات ولا هلته لګیا دي بندګي کوي نو ته دلته الله بندګي کوه. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. دې حدود سره ودرېږي. بیا وایي ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه مزدلفه کې چې شپه تېره نه کړه طاقت یې نشته نو ده ته هم هغه یو نصیحت کوي فليبيت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه. نو دې خپل عزم اراده دا دې پخه لري د الله سبحانه وتعالی د بندګۍ دپاره دې ښه په جوش کې لګي چې دی الله ته نږدې شي. چا ته نږدې شي؟ الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنن او د چا چې طاقت نشته چې خپل څاروی حلال کړي په کوم ځای کې په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى. نه دې د خپل خواهشات حلال کړي دلته که نه څاروی ته نشي حلالولی که نه مینا کې نسي چلو که خواهشات حلال که کوم خواهشات چې ستا دي چې هغه ته د الله د دین نه لرې کړي او د الله نافرماني پکې ده هغه حلال کړه ليبلغ به المنى خپل مقصد ته به ورسېږي. مقصد د الله رضا ده که نه د حلال کې ته به د الله رضا ته ورسېږي. بیا په آخر کې څه وایي ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد او څوک چې د الله کور ته نشي رسېدی ځکه چې د الله کور ته لرې دی فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. کور خو د الله لرې دی که نه نه دی دې څه چل وکړي د الله سره دې رابطه قایم کړي چې هغه د دې مرۍ د دې رګ نه هم نږدې دی. چې د الله کور خو لرې دی د هغه نږدې رب سره رابطه ساته. نه د حج نه کولو دا مطلب نه دی چې موږ بس آزاد یو چې سم په زړه کې راځي به کوو او دا خبر د حاجیانو لپاره نه. حاجیان هلته بندګي کوي نو موږ د الله سبحانه وتعالی بندګي به دلته کوو. الله سبحانه وتعالی د حاجیانو حفاظت وکړي.